د پښتو ژبې نوموړي شاعر ادیب سید افگار بخاري جنازه په 12 دسمبر په لکي مروت بخاري شاه قبرستان کې وشوه. د سید افگار بخاري جنازې ته د جنوبي اضلاع د مختلفو علاقو نه شاعران او نورو شعبو نه ګڼ خلک راغلي وو. د جنازې نه بعد د پښتو ژبې مشهور شاعر جاوید احساس تراب نیوز ته وویل افگار صاحب مرګ یو ډېر افسوسناک حادثه وه. یو طرف ته که د مرګ په وجه سره موږ یو سماجي نقصان وشو چې کوم سماجي اخلاقیات وي چې هغې په وجه سره یوه ټولنه مضبوطېږي، یوه ټولنه باقي پاتې کېږي، یوه هغه ټولنه ارتقا کوي، هغې اخلاقیات ته ډېر زیات نقصان ورسېده چې سره سره د مرګ په وجه سره د پښتو ادبي نقصان ته. نو مو دا خیال ده چې کوم د غزل کوم فني پختګي وه یا مش پښتې غزل شي کوم کلاسیکي طرز احساس و هغه ته ډېر زیات نقصان ورسېده. د چې کوم غزل وه چې کوم موسیقیات و کوم رواني وه کوم ازوني وه کوم بېباکي وه کوم شوخي وه مو دا خیال ده چې دا چې کوم 3 عناصر دي دا د د مرګ سره مړه شل. د نادر خان علیل وینا وه چې د افگار بخاري په تلک سره د پښتو ادب ته لوی زیان ورسېده. د افگار صاحب په ناڅاپي حق رسېدو د زړه له تله د غمجنۍ او خواشینۍ اظهار کوم او دعا کوو چې الله پاک دته جنت الفردوس ور نصیب کړي. د ادب په حوالې سره لکه نور ملګري چې وایي چې ډېر زیات نقصان وسو، ډېر زیات زیان وسو، نه صرف مروتو ادب ته بلکې د پوره پښتون قام د پښتو چوره ادب ده. افگار صاحب په ادب په حوالې سره یو مخصوص رنګ و، یو مخصوص پیژنګلوی وه چې هغه طرز او هغه د ادب هغه شکل بل چا سره په نظر نه راځي. هغه که د غزل یو رنګ و او که د سندرې یو انداز و دا منفرد و. نو زه د ده په حق رسېدو دا نقصان، دا تاوان، دا زیان ډېر په شدت سره محسوسوم. الله پاک ته د جنتونه ورکړي، الله پاک ته د دا سفر په خیر کړي. د افگار بخاري صاحب په مرګ باندې که شاعران، ادیبان، لیکوالان خفه وو، ولې بل خوا نه د افگار بخاري صاحب مینوال له مختلفو علاقو نه راغلي وو او د افگار بخاري صاحب په مرګ باندې خفه او غمجن وو. د اردو ادب مشهور شاعر محترم پروفیسر انور بابر صاحب ویل چې افگار بخاري د مروتو یو پہچان و. محترم افگار بخاري صاحب مو د مروتو علاقې یو پہچان و، یو شناخت و. دو ډېر خدمات دي، شاعري چې غزل چې ډېر اوچت او لوړ مقام دی لري. اتحاد، محبت، اخوات دو میسج دا پیغام دا واړه ملت واړه ملت پر واړه قوم پر اللہ ته د مغفرت کی درجات بلند کی. وائے گلچین اجل کیا تجھ سے انجانی ہوئی، پھول وہ توڑا کہ گلشن بر میں ویرانی ہوئی. شاه حسین ظهیر صاحب ویل چې افگار بخاري د پښتو د ادب یو ځلنده ستوری و او د مینې ډک انسان و. موږ دپاره ډېره د دوک او د درد خبره ده ځکه چې د ادب په دنیا چې یو هغه ځلنده ستوری و چې هر چي ته د رڼا رسېدلې وه. او باقي د دو شخصیاتو ذکر چې سي نو دغو د ملن نثار، مهمن نواز، درون پښتونوال سړی ما بیا نه ده لیدله. موږ سره ډېره نزدېکت لرو، بار بار به ورته راتلو، بلکې داسې وګڼه چې موږ د ناستي ولړي ځای و هغه سره هغه سخت توان ورسېده موږ ته، بلکې ټول ادب ته توان ورسېده. الله پاک ته د جنتونه ور نصیب کړي. د محشر یره مې نشته د افګاره، د محشر یره مې نشته د افګاره، زه د داسې نازولی امتی یم. د سید افگار بخاري په مرګ باندې د پښتو ادب ته لوی نقصان ورسېده. نصیر تراب،
توراب نیوز لکی مروت.